سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. ولسمشر غني تېره ورځ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د اسلامي ائتلاف سکرتر جنرال عبدالله بن عثمان صالح او ورسره پلاوي سره وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې په ګلخاني ماڼۍ کې ترسره شوه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو له هڅو یادونه وکړه او له ترهګرۍ او افراطیت سره د مبارزې په برخه کې د یاد ائتلاف رول مهم وباله. په دې کتنه کې عبدالله بن عثمان صالح وویل د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په لاره کې به د افغانستان له خلکو او حکومت څخه هیڅ راز هڅې ونه سپموي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د شانګهای ناستې په څنډه کې د تاجکستان له ولسمشر سره وکتل. عبدالله په دې کتنه کې تاجکستان د افغانستان یو له نږدې او ستراتیژیکو ملګرو هیوادونو یاد کړه او همداراز یې پر سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. د اجرایه ریاست د خبرپاڼې له مخې امام علي رحمان په دې کتنه کې وویل هیواد د افغانستان روان وضعیت څاري او په ډاګه یې کړه چې د تاجکستان او سیمې امنیت د افغانستان امنیت او آرامۍ پورې تړاو لري. د نفتي توکو یو شمېر مافیا او د نشهیي توکو قاچاق کوونکي په دې هڅه کې دي چې د ډېر لګښت پر مټ ولسي جرګې ته لاره ومومي څو ځاني او مالي خوندیتوب ترلاسه کړي. د افغانستان د روڼتیا څار ادارې مسؤلین له مسؤلو ادارو غواړي څو ولسي جرګې ته د دې کسانو د ننوتو مخه ونیسي. په همدې حال کې ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون مسؤلین خبرداری ورکوي که چیرې دې ډول نمایندانو او د هغو د تورو پیسو په اړه چې هڅې کوي ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي اسناد شتون ولري ولسي جرګې ته به د دې کسانو د ورتګ مخه ونیسي. د ولسي جرګې ټاکنو د نمایندانو په نوملړ کې لیدل کیږي چې د یوې کورنۍ څو غړي نومان دي او په ډېر لګښت سره هڅه کوي چې ولسي جرګې ته لاره ومومي. په دې نوملړ کې د هغو کسانو نومونه هم لیدل کیږي چې شتمني یې په سلګونه میلیونو ډالرو ته رسیږي. اوس د روڼتیا د څار بنسټ د هغو کسانو د نمایندۍ له امله سر ټکوي چې تر دې وړاندې د نفتي او نشهیي توکو په قاچاق کې لاس درلود. د 1394 کال د مرغومي په 15مه رسنیو او ولسي جرګې وویل چې د خاور سعادت، غضنفر نفت او ګاز، آریا ټارګیټ پټرولیم، آریا ټارګیټ لوژیستیک، افغان پرچون، ریډ سټار، صفی لیمیټډ، پروان گروپ، میهن سیلاب، خاواک پټرولیم، زمری سمې، کلاید سټال گروپ، ګلیوال افغاني، سپریم فیول، جنرال لوژیستیک، فټلس لیمیټډ، اورو جنرال لوژیستیک، WFSSKE او WEC شرکتونه د نفتي توکو په قاچاق او د ولس د شاوخوا $1 میلیارډ پیسو په بېځایه لګښت کې لاس لري. هغه شرکتونه چې اوس مهال خاوندان یې ځانونه د ولسي جرګې لپاره نوماند کړي دي او هڅه کوي چې دې جرګې ته لاره ومومي. په هغه وخت کې ولسي جرګې د نفتي توکو قاچاق یې د هیواد لپاره د کابل بانک د ناورین په پرتله ګواښمن بللی و. بدون دغه څه چې کومه استفاده د دې تیلو څه سوې ده او ټکس یې نه دی ورکړی چې هغه در $1 میلیارډ اضافه کیږي د 4 کالو په نتیجه کې چې د تیلو د معافۍ مسله چې د در کابل بانک خطرناکه ده. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د دغو شرکتونو د خاوندانو اند هم له ځان سره ولرو خو په دې کړنې بریالي نه شو. د روڼتیا د څار بنسټ وایي هغو مافیایي کړیو چې ځانونه یې نوماند کړي دي هڅه کوي چې ولسي جرګې ته په لار موندلو سره خپلې تورې پیسې سپینې کړي او په راتلونکي کې پارلمانی خوندیتوب ولري. گزارش‌های رسیده که خود را کاندید کردن به همین دلیلی که در گذشته فساد کردن و یا هم در مافیاهای مختلف که مواد مخدر است و قاچاق انسان است و قاچاق نفت و مافیای پولشویی و تمام موارد دیگه افراد هستند که اینا به همین دلیل خود را کاندید کردن که از مسئولیت پارلمانی نفت ببرن. د نفتي توکو ټولنې مسؤلان وایي هیواد ته د نفتي توکو د قاچاق بهیر روان دی. دوی مني یو شمېر کسان چې په قاچاق کې لاس لري هڅه کوي څو ولسي جرګې ته لار ومومي. وقتی که تیل از ترکمنستان بار میشه به شرکت مستقیم نوشته میشه که بینی شرکت 100 متر تیل امروز بار شد. هر روز حکومت ارتش تجارتی داره راپور برش میره که این شرکت بارگیری کرد. وقتی که دسترد در داخل خاک افغانستان که میایه گم میشه. وقتی گم میشه خب اینجا میتونه حکومت خودش تحقیق کنه پرسان کنه. تر دې وړاندې د مالیې وزارت مسؤلانو منلي و چې دا عوایدو ستره برخه هیواد ته د نفتي توکو په قاچاق سره حیفومیل کیږي. ما پشت از می ارقام میگردیم در صورتی که بین ارقام ما و ارقام کشور صادراتی تفاوت داشته باشه ما در او رابطه اقدام بسیار جدی خواهد کردیم.
اوس ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په یو ډول ګواښ کوي که داسې سندونه او شکایتونه ترلاسه کړي چې یو نوماند په ډېر لګښت سره کوښښ کوي ولسي جرګې ته لار عمومي د هغه مخنیوی به وکړي. اگر کسی از منابع نامشروع پولی را به دست آورده باشد برای هزینه‌های تبلیغاتی خود یا منابع نامشروع، این منابع غیر قانونی که قانون ممنوع قرار داده شده و یا از مبلغی که اعلان شده مصرفش بالاتر برود و یا این موضوع را گزارش ندهد و یا درست گزارش ندهد، تحت هر شرایطی این فرد متخلف حساب میشه و از این باب هم قابل پیگرد توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی است و کمیسیون شکایت انتخاباتی با اونا برخورد میکنه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د روڼتیا د سربنسټ او مدني فعالان د ټاکنو خپلواک کمیسیون، ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون، د بشري حقونو مدافع بنسټونو او حکومت ته ګواښ کوي که ولسي جرګې ته د نفتو او نشهیي توکو د قاچاقړونکو د تګ مخنیوی ونه کړي نو په راتلونکي کې به د حکومت سربیره ولس هم له ننګونو سره مخ شي. او د سیمې ځینې هیوادونه په نیمروز ولایت کې پر سیمه ییزو رسنیو د نفوذ په هڅه کې دي. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي که چیرې د دې رسنیو مالي ستونزې راکابو نه شي د سیمې د استخباراتي شبکو مالي وړاندیزونه به پر دغو رسنیو اغیز وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.